سلامونه او نیکې هیلې ګرانو زده کوونکو. بیا هم زه ستاسو ښوونکې مرضیه غفوري د شپږم ټولګي د پښتو مضمون د نوي لوست تاسو سره یم چې عنوان مو هم دی کلمه او د هغې ډولونه. د کتاب پاڼه تاسو کولی شئ کتابونه راوباسئ. د کتاب پاڼه هم ده 15مه. ګرانو زده کوونکو، زه تاسو ته تل وایم چې کله تاسو دغه تقسیم اوقات د تلویزیون له لارې ګورئ، نو کولی شئ هغه تعقیب کړئ او د درسي ساعت له پیل نه مخکې تاسو خپله قلم، کتاب او کتابچې له ځان سره وساتئ. کوم موضوعات چې اضافي د کتاب څخه وي هغه کولی شئ تاسو نوٹ کړئ او لوست له ما سره تر پایه پورې تعقیب کړئ. زموږ درسي جلسه هم ده 22. بیا هم د بسم الله الرحمن الرحیم په ویلو سره روزو خپل لوست پیلو. ګرانو زده کوونکو، زموږ د نن ورځې لوست مو هم دی 8م لوست دی. د کتاب پاڼه ده 15مه. کلمه او د هغې ډولونه. ګرانو زده کوونکو، د لوست موخه تاسو ته وایم چې تاسو په دې لوست کې باید په کوم موضوعاتو باندې پوه شئ. د دغه کلمې په معنا او مفهوم پوه شئ چې کلمه څه ته وایي. د کلمې ډولونه وپېژنئ. دغه د نن ورځې موخه ده چې انشاءالله ستاسو زده شي. د دې ترڅنګ د تل په شان لیکل او لوستل هم د دې لوست ستاسو باید زده شي. ګرانو زده کوونکو، زه لیکمه دلته، تاسو په دقیق ډول کولی شئ دلته وګورئ. دا کتاب زما دی. ګورئ دلته زموږ بحث دا دی چې کلمه څه شی. مثال دې باندې بحث کوو، دې باندې یا دې چې دا هر یوې به د کلمو په ډولونو باندې ویشل کېږي. خو دلته دغه کتاب څه دی؟ دا یوه کلمه ده. راځو هر کلمه تعریفوو چې کلمه یعنې څه. تاسو په تیرو صنفونو کې هم شاید لوستي د کلمې په باب کوم تعریف یا موضوعات، مخکې هم شاید معلومات ولرئ. راځو بیا هم تاسو ته د کلمې تعریف وایمه، تاسو په دقیقه توګه واورئ او بیا کولی شئ دغه تعریف له یاده کړئ. کلمه هغه کوچنی ژبنی توکی دی چې ځینې په خپله پوره معنا او خپلواک مفاهیم لري، ځینې په یوازې توګه معنا نه ورکوي. بیا یې وایم، کلمه هغه کوچنی ژبنی توکی دی چې ځینې په خپله پوره معنا او خپلواک مفاهیم لري، ځینې په یوازې توګه معنا نه ورکوي. انشاءالله تاسو پوه شوئ په تعریف باندې. خو د جملو د معناو په بشپړولو کې لویه ونډه اخلي. کلمې په لومړي سر کې د معنا له مخې په دوو لویو برخو ویشل شوي: یو خپلواکې او ناخپلواکې کلمې. بیا هم تاسو ته وایم، کلمه هغه کوچني ژبني توکي دي چې ځینې په خپله پوره معنا او خپلواک مفاهیم لري، ځینې په یوازې توګه معنا نه ورکوي. یعنې ځینې کلمې تاسو چې ګورئ هغه په خپله پوره معنا او مفهوم ورکوي، خو کله کله ځینې دي چې بیا په خپله پوره معنا او خپلواک مفاهیم نه ورکوي، خو د جملو د معناو په بشپړولو کې لویه ونډه اخلي. کلمې په لومړي سر کې د معنا له مخې په دوو لویو برخو ویشل
شوي خپلواکي او ناخپلواکي کلمې چې انشاءالله د هر یو په اړه بحث کوو. خو نه دغه اوس تاسو باید دومره پوه شئ چې کلمه څه ده، یعنې د یوې ژبې کوچنی ژبنی توکی دی خپله کلمه چې وایي کله کله دغه خپله په پوره توګه معنا او مفهوم لري او ځینې وخت هم نه لري. ګورئ دلته ما ولیکل دا کتاب زما دی. په دغه جمله کې کتاب موږ ولې ځینې په خپله پوره معنا او مفهوم لري، ځینې نه لري. کتاب معنا او مفهوم لري، معنا او مفهوم لري. وشوي او دا دلته وګورئ دا په یوازې توګه معنا نه لري، لکه له مې دا هغه کلمې دي چې په خپلواکه توګه معنا نه لري. دا په یوازې توګه معنا نه لري، خو موږ وویلې چې دا د خپلواکو کلمو سره یو ځای شي بیا معنا د دوی بشپړه کېږي. لکه دا قلم د چا دی؟ دا او یا هم قلم وګورئ، قلم خپله په یوازې توګه معنا ورکوي. خو که چیرې دلته وګورئ له مې ده، زه مثال وایم احمده ته له کوم ځایه راغلی؟ هغه وایي له کوره. که چیرې ما ته یوازې وایي له، زه خو مفهوم نه اخلم. له کوره چې وایي زه ترې مفهوم اخلم، یعنې دا څه دی؟ ناخپلواکه کلمه ده. او دا هم چې ده خپلواکه کلمه. پوه شوئ؟ په دغه توګه تاسو کولی شئ ډېر مثالونه نور ولیکئ. لکه زه وایم ته له کوم ځایه راغلی؟ له کوره راغلم. یا ته چېرته ځې؟ کور ته. کور ته دغه ته یوازې هیڅ مفهوم نه لري، خو کله چې کور ته یا وایم ښوونځي ته، بیا هغه وخت د ده معنا هم تکمیله کېږي. وګورئ زه تاسو ته یوه بلې جملې کې هم لیکم. زه لکه پوښتنه کومه مینې ته چېرته ځې؟ مینه ما ته وایي ښوونځي ته. ښوونځي ته. دغه ته څه ده؟ ناخپلواکه کلمه ده. ناخپلواکه کلمه ده. خو موږ وویلې خپلواک کلمې هغه چې په یوازې توګه پوره معنا او مفهوم ولري، او ناخپلواک کلمې هغه دي چې په یوازې توګه معنا او مفهوم ونه لري، او دا د خپلواکو کلمو سره یو ځای کېږي، د ده معنا تکمیله کېږي. چې نظر په دغه کلمې په دوو برخو ویشو. تاسو اکثرا که چیرې کوم ځای کې لوست لولئ او یا هم د نومونو ډولونه دي، هر هغه څه چې وي تاسو کولی شئ خپل کتابچې کې د دې لپاره چې هغه په سمه توګه یعنې له یاده یې کړئ په اسان ډول، تاسو کولی شئ هغه خطکشي کړئ کتابچه منظم. دغسې څه کوئ؟ مثال عنوان لیکئ کلمې ډولونه. د کلمې ډولونه چې ولیکل عنوان دغه ځای کې ولیکئ. ځکه چې کله کله چې زه دغسې خپلو زده کوونکو ته هم کله په تختې کې چې یو موضوع کار وکړم، بیا هغوی چې درس له ځان سره وایي، بیا وروسته دغه چې زه تشریح ورته ورکړم او تختې څخه
نو ته واخلي هغو بیا ووایي نه دا درس اسانه و خو موږ چې په کور کې ولوسته موږ لږ څه په تشویش وو چې دا به ډېر مشکل وي دا به څنګه ولولو ځکه چې هغوی ته زه همیش داسې لکه د نوم ډولونه دي د نوم ډولونه عنوان ورکوم دلته دغسې څو برخو باندې دلته د نوم ډولونه لیکم وایي داسې زموږ ذهنونو کې تر ډېرې مودې پورې پاتې کېږي مثلا لیکئ خپلواکې کلمې او دې بله برخه یې ورته لیکئ ناخپلواکې کلمې اولیدل داسې بیا که چېرې ستاسو مثلا تعریف یې هم غواړئ ولیکئ په پنسل که چېرې واخلئ یا که قلم واخلئ دا خو قلم نو که نری ده تاسو کولی شئ دلته تعریف هم ورته ولیکئ یا هم مثال هم ورته ولیکئ کله چې آزموینه وي تاسو دغه لوست مثال د کتاب راوباسئ کتاب صفحې ته وګورئ وایي دومره د ذهن د ځای پورې ډېر تاسو ته معلومېږي خو نه که چېرې داسې یو لنډ نوټ له تاسو سره وي په کتابچو کې هم کولی شئ په ډېر لنډ ډول یو ځل یې نوټ کړئ بیا تاسو ته هغه وخت په دې ډول زر زده کېږي نو ګرانو زده کوونکو تاسو څه وایي چې کلمه هغه کوچنی ژبنی توکی دی چې ځینې وخت په خپله پوره معنا او مفهوم لري او ځینې وخت هم په خپله پوره معنا او مفهوم نه لري یعنې هغه کلمې یا ناخپلواک کلمې کله چې د خپلواک کلمو سره یو ځای شي د ده معنا او مفهوم هم تکمیله کېږي یعنې هغه وخت به کله چې د خپلواک کلمې سره یو ځای موږ په متن کې او په جملې کې راوړو بیا مفهوم یا معنا ورکوي تر هغه چې موږ د خپلواک کلمې سره هغه یو ځای ونه لیکو هغه معنا نه لري لکه کتاب قلم ښوونځی ښوونکی احمد محمود دا معنا لري خو که چېرې زه وایم له مې د به دا به په یوازې توګه هېڅ معنا نه لري خو که چېرې زه دغه د ناخپلواکې د خپلواک کلمو سره یو ځای کړم دغه معنا تکمیله کېږي ګرانو زده کوونکو انشاءالله ستاسو درس زده شوی وي د کلمې تعریف زده کړئ د کلمې ډولونه فقط دومره پوه شئ چې په دوه برخو ویشل شوي خپلواکې کلمې او ناخپلواکې کلمې بیا انشاءالله بیا هم د دواړو په اړه به بحث وکړو تر بیا چې ستاسو درانه چوپړ ته حاضرېږم تاسو لویه بښونکي خدای ته سپارم الله مو مل شه ښه وخت